زما د زړه په کور دې ور نه لګي چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي او که څوک مې وجني لاس یې هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي. سلامونه لیدونکو اوریدونکو، وقار علي شاه دریاب یم در سره او په خپرونه مبارزه کې تاسو ټولو ته هرکلی کوم. په خیر راغلی او ستړي مه شئ لیدونکو اوریدونکو. زه اقبال شاکر صاحب طرف ته شاکر صاحب هرکلی درته کوم په خپرونه کې. ډېره مننه وقار علي شاه، ډېره مننه ستاسو چې وخت هم راکړو. ډېره مهرباني. زه د عروج ټلویزیون د منیجمنټ او د دې د کتونکو او د ټولو پښتنو ته سلامونه او نیکې پیرزونه وړاندې کوم. ډېره مننه شاکر صاحب. ادبي هلو ځلو ته او دغه ټولو دغې ته به راځم، خو لږ وروسته به تاسو بوځم که کم ملګري زمونږ اوس مونږ ګوري او خبر نه وي چې تاسو زیږون چېرته وشو، چېرته رالوی شوی، چېرته هم تعلیم حاصل کړ. ډېره مننه وقار صاحب. زما زه په بټخیله کې پیدا شوی یم او ابتدایي سبق مې دلته هم په بټخیله کې په ګورنمنټ پرایمري سکول اوس نمبر 1 دی، هغه وخت کې صرف یو پرایمري سکول و، هغې کې مې سبق ویلی دی. او دا چېرته چې ناست یو په دې سکول کې ما 10م پاس کړی دی. بیا مې د تاڼې په کالج کې سبق ویلی دی. بیا مې په سوات کې یو ټیکنیکل کالج دی، پولیټیکنیک انسټیټیوټ، هلته نه مې په میکینیکل کې ډپلومه کړې وه. بیا مې 14م پرایویټ پاس کړی دی او بیا مې 14م پرایویټ پاس کړی دی په پښتو کې. او اوس هم دلته چې دا سکول کالج شوی دی، په دې کالج کې د پښتو د یو ورکر او کارکون په حیثیت سره کار کوم. صحیح شاکر صاحب، زما چې څومره اورېدلي دي تاسو پښتو ادب ته راتلو نه مخکې یو بله شعبې سره تړلي وای، کاغذ هم کتونکو ته. او داسې و زه چې کله ما چې 14م پاس کړو نو زه په دې خار های سکول کې په سی ټي پوسټ باندې انټرین زه په هغې باندې ولګېدم، خو ما ډپلومه کړې وه. نو بس د الله مهرباني، د مور و پلار دعا، ستاسو د یارانو دوستانو دا نیکې هیلې، زه چې اوس دا کومه نوکري کوم نو دا زما 9مه نوکري ده. نو زه اول دغه سی ټي پوسټ باندې وم او بیا په دې هیلث ډپارټمنټ کې الکترومیډیکل د سب انجینیر هغه وخت کې ډیزګنیشن ټیکنیشن و یو پوسټ، هغې ته ما اپلای وکړه او زه رالم او هغه مې جاین کو. نو 14 کاله ما په هغه سب انجینیر په پوسټ باندې کار کړی دی. بیا زما مشران بختي روان عمر خیل صاحب او اباسین یوسفزی صاحب، زه به دې مشاعرو له ډېر تلم راتلم او داسې قلم مې لږ چلېدو. هغې راته وایي چې یاره ستا دغه کار نه دی، ته داسې ټیکنیکل سړی نه. حالانکې زه په ټول ملکنډ ډویژن د هسپتالونه را سره وو، څه سهولتونه چې دغه خلکو ته حاصل هغه راته حاصل وو او ښه خوشحاله وم پکې، ډېره ښه نوکري وه، خو داسې د طبیعت سره مې موافق نه وه. نو بس بیا ما په دې 2008 کې 14م د ملکنډ یونیورسټۍ نه پرایویټ وکړو او چې کله مې وکړو هغې کې زما ګولډ میډل راغی او یو کال پس چې کله زه ما دې پوسټ ته اپلای وکړه بس. او دا لکه داسې دغه خبره زما مینوال یا د عروج ټي وي اورېدونکي یا پښتانه چې دي چې په دې باندې د خبرې چې خلک وایي چې وخت د چا انتظار نه کوي. نو ما په 1989 کې دغه فګر دی، په دې کې ما 14م پاس کړی دی، خو ما بیا 14م په 2008 کې ما 14م د 14م نه 19 کاله پاس کړی دی. بس ډېر لوی ګیپ و پکې. په دغه وخت کې ما نوکري هم کوله او خوشحاله وم، داسې ضرورت هم نه. نو بس هغه اباسین صاحب سره د خدای پاک ښه وکړي، د بختي روان عمر خیل صاحب سره، ټولو ملګرو سره، علي خیل دریاب صاحب لکه زه ډېر زیات ګایډ کړم، حالانکې زما نه کشر دی، خو او بس بیا دې جګې ته راورسېدم. اوس یو تاسو 14 کاله تقریبا هغه دغه له ورکړي وو هغه شعبې له، بیا دې طرف ته راتګ ګران نه و، مشکل نه و، یا په دې کې ایډجسټ کېدل؟ داسې د وقار تو زما ورور کشر مې چې ما چې کله سی ټي پوسټ پرېښودو زه په دې خار های سکول کې وم. دا خبرې په ریکارډ یې نو ډېر زیات خوند کوي. زموږ یو هیډ ماسټر صاحب کریم الله خان نوم یې و، د تاڼې و، الله پاک دې ژوندی لري، اوس هم ژوندی دی. نو چې کله زه ریلیو کېدم د هغه ځای کې نه، د دې نه وړاندې چې به کله زه په کلاس کې لګیا وم، ما به د حساب کلاس د هلکانو سره اخیستو، د انګریزۍ به مې اخیستو، د پښتو به مې اخیستو. نو کریم الله خان صاحب به راغی، اول ځل خو چې راغی کله کلاس ته نو زه غلی شوم. هغه بیا ما ته ووایي چې نه زه کله کلاس ته راشم نو ته به خپل ټیچینګ جاري ساتې. نو بس چې هغه به کله راغی شاته به لاړو، یوې کرسۍ ته به کېناستو، ما به خپل ټیچینګ کوو، هیډ ماسټر صاحب به پکې هم ناست و.
نو چې کله ما دغه استازي پرېښوده صحیح نو کریم الله خان صاحب داسې ناست و نو ما ته ویل چې اقباله ته استاد یې او ښه استاد یې زه لکه ستا هغه ټیچینګ نو د دې څیز نه مزه دا به مطلب دا دی چې ته به دلته چاله فایده ورکړې دا بهرحال زه لاړم زه سب انجینیر شوم په هیلث ډپارټمنټ کې صحیح ده او چې بیا مې هغه ځای پرېښودو نو زما متعلقه افسر چې و اسرار صاحب زموږ انجینیر و نو هغه ما ته ویل چې یاره لکه ته چې د دې ورکشاپ نه او د دې ډپارټمنټ نه زموږ نه لاړ شې نو موږ به څنګه پاتې شو تا خو زموږ بهرحال خو زما اصلي ځای دا و لکه زما شوق چې دی نو دا شاعري ده دا کتاب دی دا قلم دی دا ادبي سرګرمۍ دي نو زما سره الله پاک مهرباني دا وکړه چې زما شوق زما پروفیشن شو بالکل بالکل او چې کله شوق پروفیشن شي لکه د خپلو بچو رزق هم د دې نه زه ګټم عزت پر الله هم خدای پاک را کړی دی شهرت پر الله هم خدای پاک را کړی دی او زما ذهن چې دی نو ورسره مطمئن دی الحمدلله ډېر زیات الحمدلله الله رحم دی صحیح دا خو ماشاءالله ډېره زیاته انټرسټینګ سټوري وه ستاسو د ژوند تاسو د اباسین صاحب ذکر وکړو څنګه چې د اباسین صاحب د شعر یو مصره ده چې خیبر وار تېر کړو سوار د ملکان په دې اړه تاسو څه وایئ دا هم د ډېره زیاته د خوشقسمتۍ خبره ده چې زما کتاب کودري په 2003 کې کله چاپ کېدو اول کتاب نو دا شعر اباسین صاحب زما د کتاب په سریزه کې لیکلی چې د مردان مثال د دوانو مینس کې ګڼ دی خیبر وار تیر کو اوس وار د ملکن دی نو زما په حواله سره او د ټول ملکن په حواله سره دا پریډکشن اباسین صاحب کړو اوس خو د سوشل میډیا په وجه باندې د پرنټ او الکترونیک میډیا په وجه باندې ټول پښتانه داسې بالکل یو کلی ته جوړ شوی دی او سحر ماښام مونږ یو بل وینو خو هغه وخت کې به دا چلو چې غزل به چا ووي نو ناڅاپي به یو سړي ووي چې یاره دا د خیبر د چا غزل کېدی شي دا د مردان د چا غزل کېدی شي هغې کې به یو خپل سټایل به د خیبر خپل سټایل و د مردان خپل سټایل و د ملکن خپل سټایل و د اشنغر خپل سټایل و د صوابۍ خپل سټایل و ایون زه دا وایم چې په کراچۍ کې به کوم پښتانه اوسېږي هغوی به غزل نو د کراچۍ د شاعرۍ بل سټایل و اوس خو د سوشل میډیا شی ګډ وډ کړی ورته کېدی پته پکې نه لګي چې چا څه ووي او کوم ځای ووي جی زه یو ځلې زما کتاب دی ریدي رنګي اوبه چې هغه کتاب کله چاپ شو نو زه مردان ته اندیش بابا خواله زما په خوښو شاعرانو کې چې وو نو اندیش بابا زما ډېر زیات خوښ ما به چې کله غزل ولیکو داسې تیار به مې کو نو هغه ته به ما ټلیفون وکړو هغه غزل به مې ورته واورو هغوی به راته خپل غزل واورو نو چې مونږ هغوی له لاړو ناسو کتاب مې ورله ورکړو نو د دې پورې خبره راغله چې د چا شعر د چا په شانته دی د چا شعر د چا په شانته دی نو اندیش بابا وی چې مونږ یو ورځ ناستو او محمد اقبال صاحب او ډاکټر اسرار صاحب نو مونږ خبره کوله چا وی خبره کوله چې د پلانکي شعر د پلانکي شعر په شانته دی د پلانکي دا چل دی وی ما ورته وی چې تاسو زورور یې زمونږ محبتونه یو دي زمونږ جغرافیه یو ده زمونږ معاشي ستونزې یو شانته دي زمونږ جنگ یو دی زمونږ امن یو دی زمونږ هر څه یو شانته دي او هغه یو مثال وړاندې کوي چې زه اوس د شپږم جماعت کلاس ته ورشم او ټول هلکانو ته ووایم چې هلکه تاسو په غوا مضمون ولیکئ ټول هلکان به په غوا مضمون داسې لیکي چې څلور یې خپې دي او دوه غوږونه دي او دوه اختري دي او داسې او داسې نو اوس مونږ دا ټول لګیا یو په دې غوا مضمون لیکو نو دا به خامخا یو شان دی بالکل هم داسې زمونږ محبتونه یو دي زمونږ جغرافیه یو ده زمونږ هر څه یو شانته دي معیشت نو د دې وجې نه زه دا یوه خبره کوم چې شاید چې د چا شعرونه د چا په شانته وي خو زه په هېڅ چا هم دا بلیم نه لګوم چې ګینې دا او که چېرته داسې یو نیم شاز و نادر نو دا خو کېږي دا خو د په کلاسیکس دور کې هم شوي دي زه د حمید بابا او د خوشحال بابا پوره مصري د حمید بابا او د علي خان بابا پوره مصري یو شانته دي دغه شته نو لکه په چا باندې دغه الزام سړی نشي لګولی البته یو کار شوی دی چې پہچان ما چې وختي څنګه ووي چې د خیبر غزل به پیژندی کېدو د ملکن غزل به پیژندی کېدو د مردان غزل به پیژندی کېدو نو د سوشل میډیا سره یکسانیت پیدا شو موضوع به یوه وه د تصوف موضوع به وه خو خیبر خلکو به یو شانته
یعنی شعربندي کوله او د ملکن خلکو به بل شان ته کوله دغه شان د محبت خبره به د رومان خبره به خو په خیبر کې به یو شان ته دلته اوس هغه سټایل یو شو اوس خو زما دا خیال دی چې زه خوش قسمته ودیم ما یو کتاب کې چرته کتل د سپری جدید دور کې چا کتل لیکلو چې د 60s کې کوم خلک پیدا شوی دی په 60s کې نو د دې دور الکان دغه خلکو سره ډیر زیات میلاویږي ولې چې د دوه دورونه لیدلي دي یوې بیخي د ترقۍ دور ولیدو یعنی ما هغه دور هم لیدلی دی چې په ټوله بټخیله کې ټلویزیون نو او ما دا دور هم لیدلی چې اوس زما په جب کې ټلویزیون پروت دی ما هغه دور لیدلی دی چې زمونږ په کوټه باندې اول ځل کله ټي وي راغی نو انټینه لګېدلې د دې شی تاو کو دې شی تاو کو او میګي دی پیو داسې ما هغه بلیک اینډ وایټ دور مې لیدلی دی د هغه دور کلاسیکل نیوز کاسټرز او کمپیرز او دا مې لیدلي دي او د جدید دور وقار دلې مې هم ولیدل دا دي نو لکه ما خو ډفرنس ولیدو که نه نو د دې وجې نه دا اوسني هلکانو ته یو مسله پیښه ده زه د هغه دور نه راغلی یم نو څه نه څه پهچان مې جوړ شوی دی د دې دور سړي له ځان په چا پېژندل ډېر ګران کار شوی ډېر ګران شوی دی چې په چا ځان پېژني که نه په ده کې به ډېر لوی صلاحیت او ډېر لوی ټیلنټ په والا الله ورکړی مهرباني به پې هم وي نو د دې وجې نه لکه موږ له محتاط هم اوسېدل پکار دي کله نا کله داسې وشي وقار خان چې داسې ویډیو زه وګورم چې زه په 15 ورځې سوچ هم وکړم چې دا ما په کوم ځای کې ریکارډ کړي نو هغه ځای راته هم پته ونه لګي چې دا لکه کوم ځای و او دا څنګه چلو نو د دې وجې نه به موږ محتاط اوسېږو زموږ د خولې نه چې کومه خبره وځي نو داسې کېدی شي د چا په شانتې کېدی شي د چا نه انسپایریشن کېدی شي خو جان بوجھ کر به زما په خیال سره پښتانه خیانتګر خلک نه یو خیانت نه کوي صحیح ډېره مننه شاکر صاحب په پښتو ادب کې ویلې کېږي چې د نظم لیک ډېر زیات دی نثر کمی دی څه وجه ګڼئ تاسو پښتانه چې دي که نه دا رومانټیک خلک دی دا ترقي پسند خلک دی دا امن پسند خلک دی دا اوس چې دا کومه لوبه جوړه ده دا خو په موږ راتپلی شوې لوبه ده او په رومانس کې په ترقۍ کې په خوشحالۍ کې د مزغو په عیاشۍ کې شاعري ډېره زیاته ښه کېږي ډېره مزهداره کېږي نو عمومي طور په پښتو کې شعر ډېر زیات لیکلی کېږي او دا څه بده خبره نه ده ډېره ښه خبره ده او زموږ شعر چې دی لکه د دغه ډېروالي په وجه باندې اوس داسې یو ځای ته را رسېدلی دی چې ته د پښتو شعر د هرې ژبې د شعر سره یښودی شي ته پرې مقابله کولی شي البته د ژبې د ترقۍ دپاره نثر ډېر ضروري څیز دی اوس یو کار وشو په دې تیرو تقریبا 10 کالو کې یا 12 کالو کې چې دا پوهنتونونه زیات شو په پښتنه منطقه کې په دغه پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانیستې شوې او په دغه څانګو کې د ریسرچ کارونه شروع شو ایم فیل پی ایچ ډي دا شروع شو نو د ریسرچ خلک چې دی دیو نثر طرف ته راغلل نو اوس په د پښتو کې د نثر کار روان شوی دی اگر چې هغه عمره نه دی څومره چې په کار دی خو زما دا یقین دی چې په راروان 10 کاله کې به د پښتو د نثر دا رفتار چې دی دا به تیز شي شاعري چې دا به هم خلک کوي لوی نثر نگاران زما سره دلته کې زه فیض الوهاب فیض استاذ د مردان دی ډېر ښه نثر لیکي ډېر عالم سړی دی هغه شعر هم لیکي نور الامین یوسفزی نثر هم لیکي هغه شعر هم لیکي دغه شانته زما شاعران هم لکه اباسین یوسفزی د بنیادي طور شاعر دی خو د نثر هم لیکي اسیر منگل صاحب پروفیسر اسیر منگل صاحب د شاعر هم دی او د نثر نگار هم دی اوس لکه زه یم نو زه بنیادي طور شعر بس دغه به ورته ووایم دا نوم راپورې شوی دی چې د شعر سړی یم خو زه هم کله نا کله اوس په نثر کې طب آزمایي کوم لکه زما د اکیډمیکس او د دې لکه ضرورت دی نو یقینا چې نثر د ژبې په ترقۍ کې ډېر زیات کردار ادا کوي زموږ سره نثر کم دی خو زموږ مستقبل په دې حواله سره ماته روښانه ښکاري صحیح ده شاکر صاحب موږ به ځو دمې طرف ته خو که دمې د تلو نه مخکې موږ ته څه نظم څه غزل کلام واوروه ډېره زیاته مهرباني زه به یو غزل ستاسو سره شریک کړم چې 15 شپږ شعرونه دي چې
زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي؟ زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي؟ یارانو که رښتیا را باندې وایي نو دا څه دي؟ زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي؟ یارانو که رښتیا را باندې وایي نو دا څه دي؟ او مونږ جنگ ځپلي خلک، مونږ جل وهلي خلک، مونږ جنگ ځپلي خلک، مونږ جل وهلي خلک، زمونږ په زخمی زړونو کې د شوخې خندا څه دي؟ مونږ جنگ ځپلي خلک، مونږ جل وهلي خلک، زمونږ په زخمی زړونو کې د شوخې خندا څه دي؟ او چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی، چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی، چې فکر ورته وکم نو په دې کې زما څه دي؟ چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی، چې فکر ورته وکم نو په دې کې زما څه دي؟ او چې څوک خبر پکار دی نو هغه در نه خبر دی، چې څوک خبر پکار دی نو هغه در نه خبر دی، او نور څوک دی خبر نشي چې زړګي په تاسې دي. چې څوک خبر پکار دی نو هغه در نه خبر دی، نور څوک دی خبر نشي چې زړګي په تاسې دي. لو شعر تاسو چې دا خلک به بې کیفه خامخا یو بل ته ګوري، دا خلک به بې کیفه خامخا یو بل ته ګوري، د دوی په کاڼو زړونو کې د سترګو د غلا څه دي؟ دا خلک به بې کیفه خامخا یو بل ته ګوري، د دوی په کاڼو زړونو کې د سترګو د غلا څه دي؟ او مخته ده چې زما په ګریوانۍ ټک وهله تڼۍ وي، زما په ګریوانۍ ټک وهله تڼۍ وي، شاکره نو په دې کې اوس د زړه د درزا څه دي؟ زما په ګریوانۍ ټک وهله تڼۍ وي، شاکره نو په دې کې اوس د زړه د درزا څه دي؟ ډېر ښه شاکر صاحب. اوریدونکو هم د دې سره به سمځو د مې طرف ته بیا راځو. ټولې دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی دی، او ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی. زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دښمن، ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی. لیدونکو او اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی کوم په مبارزه کې، او اقبال شاکر صاحب مو میلمه دی، او د دوی سره به دغه سلسله چې کوم د خبرو ده دې له به دوام ورکوو. شاکر صاحب دا راته ووایه چې د ملکڼ په ادب باندې به خبرې کوو. تاسو دلته یو ټولنه هم لرئ ملکڼ، د هغې په هلو ځلو کې راته ووایه. داسې ده چې تاسو په خپلو ابتدایي خبرو کې ویلو چې د ملکڼ دا ځمکه دا ډېره ادبخیز او ډېره مردمخیز او دې لوی لوی فنکاران پیدا کړي دي او شته. نو په دې مردمخیزۍ کې او ادبخیزۍ کې د ادبي هلو ځلو ډېر لوی اهمیت دی. زه چې کله دې میدان ته راتلمه یو نوم دوه ډېر زیات اهم ګڼم. یو نوشیروان عادل نوم و، او یو د همیشه پښتو ادبي ټولنې په اماندرۍ وسم یو فعال غړی دی، هغه سید رازق کوثر نوم و. دې کسانو د دوی سره زما لکه عادل صاحب زما د سکول ملګری و، او کوثر صاحب زمونږ د دوکان خواته د ټیلرۍ یو دوکان و، هغې کې شاګرد و. نو د هغوی سره زما هغه انټریکشن زما د هغوی سره نو د ادبي دنیا ته دې دوو کسانو زه راوستم. کوثر صاحب زه د ځان سره بوتلم، د قادري بابا د لیپځۍ کې پروګرام و او مشاعره وه. جمعه رحمان افګار صاحب دی او برادر عاطر صاحب دی او قادري صاحب دی او د دغه وخت ډېر عمر خطاب مجروح صاحب دی او نوم فضل علي مجنبي صاحب دی. او زه لاړم نو زه هسې ناست وم او خلکو غزلې ویم، زما ځان خو داسې مات ګوډ لیک به ما کوو. نو هغه وخت نه مونږ دا ادبي هلې ځلې شروع کړې. په دغه وخت کې ملکڼ پښتو ادبي جرګه په ملکڼ کې وه. بیا مونږ دلته عبدالعظیم بابا
په نوم باندې یوه ټولنه جوړه کړه، نوشیروان عادل او زوم او نور ملګري، زرنو شهاب صاحب او بارام زخمی صاحب او داسې ملګري. د هغې نه پس بیا موږ د دې ټولو کلو دا ټولنې راټولې شوې، موږ زلمی پښتو ادبي مرکز یو مرکز جوړ کړو د ملکنډ په سطح باندې. دا د 1985-86 خبره، یعنی د نن نه کم از کم 3-4 کاله مخکې. په دغه دوران کې بس لکه اصل کې دا تاریخ لږ مرتب کېږي، نو زما سره لکه د چا سره به مې فکري اختلاف هم وي، د چا سره به مې څه نورې خبرې هم وي. نو زمونږ دروازې لا یو علي اکبر سیال صاحب او یو دیدار طاهر صاحب راغلل چې مونږ دغه شانته یو ټولنه وه، هغه نوره فعاله کوو. ته راشه پښتانه ادبي ملګري پام، زه د پام کې شامل شوم او پام ډېر لوی، زه دا ویلی شم چې دغه وخت تاریخي غونډې مونږ کړي دي. لکه د 1995 کې مونږ په دې بړخیلې په دې ظفر پارک کې یو کتاب میله کړې وه د خوش قسمتۍ نه. هغه وخت د پښتانه ادبي ملګري پام صدر زومه افضل خان لالا د کشمیر د امورو وفاقي وزیر و، د هغې له دلته راغلی و. 3 ورځې مونږ دلته کې کتاب میله کړي وه، په خلکو باندې هم کتابونه ارزان خرڅ کړي وو، او هغه وخت هم مونږ تقریبا د 100 روپو کتابونه په خلکو خرڅ کړي وو. په هغې کې مشاعرې او په هغې کې یو څه او بل څه. دغه به نایاب هم و دغه وخت، ډېر زبردست. او سم هغه وخت داسې خود سوشل میډیا خو نه وه که نه. مونږ خطونه کوټې ته مو خطونه ولېږل، پېښور کې مو مختلفو مشرانو ته. زما اوس هم زما سره په ریکارډ پراته دي، لطیف وهمي صاحب یو خط مونږ ته رالېږلی و، داسې په داسې کاغذ یې لیکلی لکه چې دونه پلن و، او بیا داسې د کټ د 2 کټونو عمره اوږد یو خط هغه مونږ ته رالېږلی و. مشال صاحب په فوج کې نوکري کوله، نور محمد مشال صاحب دی په دغه کې و، په کوټه کې و. د کوټې د لویو معتبرو شاعرانو ادیبانو کتابونه لکه د درویش درانی صاحب او د در محمد کاسی صاحب او د ابوالخیر زلان صاحب د دې کتابونه موږ ته دلته رالېږلي وو. زموږ سره داسې کتابونه راغلي وو چې او خلکو ډېر په مینه باندې واخیستل. د هغې سرګرمو نه پس مونږ یو ټایم کې داسې محسوسه کړه د 2000 خواوشا چې یاره مونږ له د دې ادبي کارونو سره سره داسې سماجي کارونه هم کول پکار دي. نو مونږ په دغه وخت کې دغه پام چې و نو دا لکه صرف ادبي تنظیم و، او مونږ سماجي کارونه هم کول غوښتل. نو مونږ څو ملګري لکه بختي روان عمر خیل صاحب شو، باچا سعید صاحب شو، ګوهر علي ګوهر صاحب شو، محمد رسول رسا صاحب شو، ناصر امین شو، او زه شوم. مونږ په دغه وخت کې د مل مرستیال لیکوال مل ملکنډ په نوم یو تنظیم جوړ کړو چې دا سماجي او ادبي تنظیم. نو دغه پام کې هم مشرانو ډېر زیات کارونه کول، خو زمونږ د دې ملګرو انپوټ پکې لږ سیوا و. نو هغه انپوټ زمونږ مل طرف ته راغی، او بیا په دغه وخت کې زه بیا ډېر په دعوه سره دا خبره کوم چې په دې طالبانایزیشن کې په دغه دور کې که د ټولو نه محفوظ ځای په ټول ملکنډ ډویژن کې کوم پاتې شوی دی نو زمونږ کلی پاتې شوی دی، دا خواوشا پاتې شوی دی. او دا په دې پاتې شوی دی چې په 2008 کې چې کله دا چل نو د دې نه مخکې مونږ خو په داسې د چینلو اوازونه اورېدل، خلک به ورته ناست وو چې پلانکې مولانا صاحب تقریر کوي، داسې کوي. نو مونږ په 2008 کې په دې بټخیله کې هم په دې ظفر پارک کې بیا یو کتاب میله وکړه او یو امن کنونشن مو وکړو. د هغه وخت صوبایي وزیران عقیل شاه صاحب او داسې به مونږ خو محسوسوله ملګرو. نو عقیل شاه صاحب، ایون دا خټک صاحب د NP دا زمین زمان یریږي، افراسیاب خټک صاحب، همایون خان په هغه وخت کې منسټر و. مونږ 3 ورځې دلته کې امن کنونشن وکړو، کتاب میله، په هغې کې مونږ مزاحیه مشاعرې ځان له وکړې، سنجیده مشاعرې ځان له وکړې. مونږ پکې د مصورۍ نمایشونه وکړل، مونږ پکې د شمس صاحب د فنپارو نمایشونه وکړل، د زنانو د لاس جوړ شوي څیزونو نمایشونه هم پکې وکړل. او دغه وخت هم مونږ داسې وکړه چې د خلکو ته مو د دغه حالاتو مطابق خبرې وکړې چې کله داسې یو څیز را روان دی. دغه تنظیم مونږ کتابونه چاپ کړل، مونږ د هغې مخکتنې وکړې، مونږ د هغې سیمینارونه مونږ وکړل. لکه زه دا هم ویلی شم هغه وخت کې د MMA په حکومت کې حسب بل
صحیح ده. یو راغلی په صوبایي اسمبلی کې ښه. په دې مونږ دلته یو سیمینار کړی چې آیا حسب بل د امن او د ترقۍ ضامن دلته کې کېدی شي. هغه وخت ډاکټر فاروق دې خدای پاک وبخي هغه زمونږ مین سپیکر و راوستی مو دلته. نو دې تنظیمونو په ادبي او سماجي هلو ځلو کې او ترقۍ کې ډېر لوی کردار ادا کړی دی. او اوس هم زه دا وایم په دې ملکرند کې ډېر زیات تنظیمونه دي. د تاڼې ملګري دي، د هالډن ډېری ملګري دي، د اماندرې ملګري دي، د مټکڼۍ ملګري دي، د درګۍ ملګري دي. دې طرف ته مونږ ته دا دیر دا میاں بړنګول او خادکزو نږدې دي، د دې ملګري دي او د بټخیلې ملګري دي. نو دا ټول په خپل خپل ځای باندې ادبي هلې ځلې کوي. زه ورته په ډېره درنه سترګه ګورم او زمونږ دا عزتونه، زمونږ دا شهرتونه او د دې قام دا اویرنس چې د دې ټولو ټولنو د کار په وجه باندې. صحیح خبره. څنګه تاسو شاکر صاحب خبرې واورېدې، اوس هغه وخت او دا وخت ډېر لوی فرق راغلی دی. څنګه چې دوی ذکر وکړو چې کله به دوی د یو پروګرام تابع کول نو په هغې کې به ډېر زیات ستړي کول، لکه دوی به خطونه لیږل او داسې سوشل میډیا دور نه و، په هغې کې به د ډېرې خوارۍ ضرورت و. او اوس خو ماشاءالله هر څه ډېر زیات اسان شوي دي. شاکر صاحب بله پوښتنه لرم چې تاسو څنګه د اندیش بابا ذکر وکړو چې خپل شعرونه به تاسو هغوی ته اورول، په دې کې دا راته ووایه چې اوس تاسو په دې اوسني دور کې د چا کتابونه ګورئ یا کم شاعر خوښوئ؟ شاعران خو زما زه ټول شاعران ګورم او اورم یې هم. اوس ما سره یو مسله شوې ده. دا وخت زه د پی ایچ ډي سټوډنټ یم د پېښور پوهنتون د پښتو ډیپارټمنټ. نو د دې تحقیق دا کار داسې دی چې د تخلیق لږ ګراني سي. د تحقیق کار د تخلیق کار ته لږ او دا پکې راشي، سړی پکې لږ پوه هم شي. خو زه کله چې ما ماسټر کوو د دې نه مخکې هم مونږ زمونږ محفلونه داسې چې مونږ کله ناست یو نو مونږ نورې خبرې نه کوو. مونږ ادبي خبرې کوو، د لیک خبره کوو، د شعر خبره کوو، د خپلو ملګرو خبره کوو. نو کلاسیکس تقریبا خوشحال بابا لږ ډېر، رحمان بابا، حمید بابا، دغه د کورس ضرورتونه هم دغه شانته علي خان بابا، کاظم خان شیدا بابا داسې پسې راځه. بیا زمونږ چې کله حمزه بابا ته خبره را رسېدلې ده او غني خان ته خبره را رسېدلې ده، بیا په دغه دور کې دی پسې سم دس ساحل صاحب او پروفیسر رحمت الله درد صاحب او درویش دورانی صاحب او ګران بابا او خیبر صاحب او وندې صاحب، بیا بس یو بیج بل راغلی دی. عباسین صاحب دی او حسین احمد صادق صاحب دی او حنیف قیس صاحب دی. بیا وروسته مطلب چې زمونږ دا بیج را ورسېدو او مونږ دا شو. نو زه خپل ځاني 3 شاعران اوس وفات شوي دي چې ما د هغوی کتاب ډېر کتلی دی او ډېر زیات مې خوښ دی او شاید چې ما ته استفاده هم کړي. یو خیبر افریدی او یو صاحب شاه صابر او یو سیف الرحمن سلیم صاحب. دا 3 ته مطلب دا دی چې دیو د پښتو د شعر زه لکه زه به اجمل خټک بابا، غنی خان، زمونږ د قامي شاعر چې د ساحل صاحب و، دغه شان اندیش بابا، ډېر لوی لوی شاعر، ګران بابا، ډېر لوی لوی شاعران. خو دا 3 شاعران زما لکه زه په یو نظر لرم دې 3 شاعرانو د پښتو د شعر مزاج بدل کړی دی. قامي خبره په رومان کې کړې ده او رومان خبره په قامي الفاظو کې کړې ده. نو زما لکه زما ډېر زیات خوښ دي. او اوس چې دی په دې دور کې هم ډېر لوی لوی شاعران شته. زه به دا ووایم درویش دراني صاحب ژوندی دی. درویش دراني صاحب د لوستی شاعر دی چې سړی ولولي. عبدالرحیم روغاني صاحب زمونږ زم چې دی ژوندی کلاسیک دی، بالکل زمونږ قامي شاعر دی چې هغه د قام کومه خبره کوي. د دغې نه پس زما دوستان چې دي مونږ چې یو ځای کینو پاسو، قیس صاحب دی، نواز یوسفزی صاحب دی، عباسین صاحب دی، بیا پکې دی نوي نوي دا شاهنواز باقر دی، دانش دی، بخزاده دانش دی چې سړی واوري او سړی وګوري. دغه شانته شاه سعود دی، پیر محمد کاروان صاحب دی، د هغه طرف نه د اورېدو خلک دی. نو زه لکه د یو عام پښتون وګړي په شان د دوی کتابونه هم ګورم او د دوی غزلې هم اورم او خوښ مې هم دي. ډېر ښه شاکر صاحب، دا خو وشوه د شاعرانو خبره او د موسیقۍ سره چې ستاسو کومه مینه ده، خو ماته پته ده تاسو بلا کلامونه سندرغاړو ویلي هم دي. څوک اورئ ډېر په مینه یا چا کلامونه هم خوښېږي؟ موسیقي خو زه خوښه مې هم ده او اورم یې هم، خو ډېره کمه اورم. ښه جي ښه. ما زما سره چې په ګاډي کې کوم څه پراته دي کلیکشن پروت دی، نو په هغې کې خیال محمد صاحب دی،
او ګلنار بیګم ده پکې. واه 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 بالکل. خو چې کله مونږ غزل ته راشو نو خیال محمد صاحب خو هغه خو لکه زمونږ داسې و او د دې نه مخکې شاولي استاد صحیح ده بالکل. ناشناس صاحب هم لکه د پوهې دپاره یا د هغې د کلام د سلیکشن دپاره او یا د هغې په اواز کې خپل یو دغه دی لکه څنګه چې بیا ټکر صاحب داسې کړي ده نو هغې هم اورم. خو زما د خیال محمد صاحب صحیح ده هارون باچا بالکل بالکل. کرن خان صحیح. او اسلم سالک بالکل. دا داسې دي چې دا په دغه تسلسل کې دي. بیا داسې ده چې زمونږ کلی دی او زمونږ یاري دوستي دا زمونږ ناستې ولاړې دي نو دغه ملګري چې کوم دي زمونږ د علاقایي فنکاران چې کوم دي اوس ورو ورو مشهورېږي هم نو سردار یوسفزی دی لال بادشاه بټخیلوال دی نور هم دلته وقاص یو ماشوم اوس راغلی دی زین یو ماشوم نوي هلکان راغلي دي نو زما خو ذاتي طور دا کوشش دی چې زمونږ تنظیم ته که څوک شاعر راغلی دی که څوک سندرغاړی راغلی دی نو ما ولې د خپلو بچو په شانته او د خپلو کشرانو وروڼو په شانته مینه ورکړې ده. بیا وروستو د هغوی په ظرف باندې ډیپنډ ده چې هغوی لکه هغوی څه زده کړي دي او که څه یې نه دي زده کړي او که څه مخکې تللي دي او که نه دي تللي. دا زمونږ اساسي دي دا زمونږ سرمایې دي که دی شاعر دی که دی فنکار دی که دی ایون په دې سټوډنټس کې زما زه په دې کالج کې ټیچینګ کوم نو زما سره د خپلو سټوډنټانو ډېره زیاته مینه ده. بل ورځ رانه دلته چا تپوس وکړو نو ما ورته ویل چې زه په کور کې دونه نه یم خوشحاله چې زه کالج ته راځم نو زه ډېر زیات خوشحاله یم. نو دا د دې پښتو وجه ده. نو موږ له پکار دي چې موږ د خپلو بچو د خپلو فنکارانو د خپلو شاعرانو د دې راتلونکي نسل تربیت هم وکړو او د دې سره مینه هم وکړو. ها بنیادم یو کله ناکله چېرته د سړي دننه مزاج ښه نه وي کله ناکله سړی لږ ډېر ناجوړه وي کله ناکله سړی څه معاشي صورتحال وي په کور کې څه مسلې نو که د ملګرو سره په مینه کې څه کمی راشي نو دا به جان بوجھ کر نه وي دا به څه د حالاتو په وجه باندې یو وختي طور باندې. شاکر صاحب زموږ وخت هم په ختمېدو دی د پروګرام په اخره کې اوس په دې نږدو کې زموږ ډېر خوږ مشر اقبال جان روړدادا زموږ نه تللی دی هغه خلا به زما خیال دی تر ډېر عمره پورې دغه شان سپیس به پاتې په دغه اړه تاسو څه وایئ هغوی په ژوند په اړه د هغوی سره به ستاسو ډېرې زیاتې ناستې پاستې هم شوي وي. اقبال جان ډېر ښه سړی او ډېر صاحب طرز شاعر هم و او ډېر نډر او بېباک په هغه سینس کې نه په هغه سینس کې چې کوم رښتونی سړی داسې فنکار و داسې فنکار و د هغه د ژوند ډېر زیات اړخونه هغه اداکار هم هغه هدایتکار هم هغه صداکار هم هغه شاعر هم هغه ډرامه نگار هم هغه مکالمه نگار هم هغه موسیقار هم په موسیقۍ هم پوهېدو چې لکه دا داسې کول دي او دا داسې کول دي. نو زما په خیال سره چې داسې شخصیتونه ډېر کم کوس پیدا کېږي او تاسو خو ووایئ خو ما ته داسې په مستقبل قریب کې بلکې په بعید کې هم ماته داسې نه ښکاري چې دا خلا څوک پوره کړي. خو بدقسمتي دا وه چې دا فنکار د پښتنو فنکار و او بیا یو بدقسمتي دا وه چې دا شاعر بې تعلیمه شاعر و. نو دې سړي په خپله غریبۍ کې په خپله بې تعلیمۍ کې او په خپله لکه په دې پسمانده علاقه کې دی اوسېدو په دې کې دې سړي ډېر نوم هم ګټلی دی خلک یې د ځان سره انټچ هم ساتلی دی او د دې سړي کلام اگر چې په هغه ټایم کې چې خلکو خاندلي دي او خلکو ته دغه خوند اغستی دی چې یاره ګینې بس زه خوشحاله شوم او د ښه کلام خاصیت هم دا دی چې په هغه ټایم کې خو سړی یا وخندی یا یې وژړی او سوچ پې خلک وروسته وکړي. د دې سړي په دې کلام کې هغه قوت او صلاحیت موجود دی چې په ده باندې ډېر د ریسرچ کار وشي او د ده د کلام نه هغه خبرې راویستې شي په خندا خندا کې د زمونږ په ژوند باندې یاره زما په حاجي صاحب باندې چې د کومه خبره کړې ده زما په مولا چې د کومه خبره کړې ده زما په طالب علم چې د کومه خبره کړې ده زه یم مونږ باندې مونږ دا چې زمونږ د تنظیمونو په باره کې یو نظم لیکلی یو ځل یې ما ته ویلی یو څه چې دفتر د ګوهر خوشی دی یو غړی پکې ناست دی او نن بیا د پام اجلاس دی یاره په دې کې چې کوم شعرونه ده ویلي یو که نه
نو په ما پورې په بل پورې خو سړی دومره شخصیت یې داسې و چې چا خبره محسوسه کړې نه ده لکه په بده چا نه ده محسوسه کړې ډېر لوی ادبي ورکر و ډېر لوی زه مبارز و په خپله غریبۍ کې خپل بچي د شهزادګانو په شان ساتلي دي په خپله غریبۍ کې لکه د خپل بچي د خولې نوڼۍ راغستې ده او شعر و شاعري پې کړي د مشاعرې زما سره زه په دې ګواه یم اسلام آباد ته پېښور ته دې قبایلي علاقو ته اشنغر ته صوابۍ ته سوات ته شنګلې ته باجوړ ته دیر ته چې څومره پښتونواله ده که نه نو ما و اقبال جان یو ځای هغه ځایږي ته تللي دا پې زه ګواهي کوم نو دې سړي د پښتون ولس لپاره ډېر زیات کار کړی دی او د ده مایند چې و ډېر کلیر مایند و دی په خپله خبره باندې ډېر زیات کلیر و د چا په شانتې داسې کنفیوز سړی نه و ډېر واضح فکر والا سړی و صحیح ډېره مننه شاکر صاحب تاسو وخت راکړو موږ نن مبارزې له شاکر صاحب تلو تلو کې بیا ستاسو نه یو کلام اورم که دا راته ووایه زموږ مینهوال او کتونکي به سترګې وږ وږ وي انشاءالله دا یو غزل دی چې زه دا به ووایم چې یو څو شعره به د دې نه ووایم چې د محبت د یو نظر په انتظار ولاړ دی د یو نظر په انتظار ولاړ دی زمانې وشوې په یو ځای یو ګناهګار ولاړ دی د محبت د یو نظر په انتظار ولاړ دی زمانې وشوې په یو ځای یو ګناهګار ولاړ دی او د بې حسۍ په حوالو کې یوه دا حواله د بې حسۍ په حوالو کې یوه دا حواله د چینې نښه چرته نشته او چینار ولاړ دی د بې حسۍ په حوالو کې یوه دا حواله د چینې نښه چرته نشته او چینار ولاړ دی او د سترګو جنگ ورته ګناه کبیره ښکارېږي د سترګو جنگ ورته ګناه کبیره ښکارېږي د تورو جنگ ته یو سړی دی چې تیار ولاړ دی د سترګو جنگ ورته ګناه کبیره ښکارېږي د تورو جنگ ته یو سړی دی چې تیار ولاړ دی او د شعر دی چې د هر میخور د ظرف په سترګو کې خپل ځان ته ګوري د هر میخور د ظرف په سترګو کې خپل ځان ته ګوري د پیمانې د جای په دار باندې خمار ولاړ دی د هر میخور د ظرف په سترګو کې خپل ځان ته ګوري د پیمانې د جای په دار باندې خمار ولاړ دی او چې د رنجکو دکاندار دی وار پې نشي موندی چې د رنجکو دکاندار دی وار پې نشي موندی چې د رنجو دی نو په ټپه یې روزګار ولاړ دی چې د رنجکو دکاندار دی وار پې نشي موندی چې د رنجو دی نو په ټپه یې روزګار ولاړ دی په دې کې مقته نشته بهرحال خو تاسو سره مې شریک کړو ډېره زیاته مننه ډېره مننه د وخت راکولو مینوالو دا و د اقبال شاکر صاحب په ژوند فن شخصیت د هغوی په هلو ځلو باندې زمونږ د نن مبارزه وه هم زمونږ د پروګرام وخت د دې سره پای ته رسي وای مینه په تلو راتلو زیاتېږي مونږ کره مه راځه چې زړه دې صبر شي نه اجازت راکړئ د لوی الله په امان